یو سړی وایي چې زه منځم منم، روجم منم، زکاتم منم، حجم منم، کلمم منم، قرآنم منم، حدیثم منم، پیغمبرم منم، دا سړی مسلمان دی که کافر دی؟ ها ټول وایي ښه. خو یو شی نه منم چې هغه لور له حق ورکول دي. نور ټول څیزونه منم، یو لور له حق ورکول چې دي دا نه منم. اوس مسلمان دی که کافر دی؟ ها اوس وایي ګناهګار نه د خنزیر بچی دی. قرآن ویلی دی، قرآن یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سړی مړ شو 3 روپۍ پاتې دي، یوې زوی دی او یوې لور دی او بلې هیڅوک وارث نشته. 2 روپۍ به زوی والی او 1 روپۍ به لور والی. ته پوه شو؟ قرآن ویلی که تا وویلی چې دا 1 روپۍ لور له ورکول زه نه منم او نور د اسلام ټولې دفعې منم، نو په یو دې دفعه باندې نه منلو باندې داسې کافر لکه ابو جهل او عبدالله ابن ابی ابن سلول چې کافر. ٹھیک شو؟ ته پوه شې؟ په قرآن ویلی دي حجم منم، زکاتم منم، روجم منم، پلانم منم، پلانم منم، یو حق نه منم. لور له حق ورکول یا ښځې له حق ورکول یو نه منم. نو قرآن ویلی دی چې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. په قرآن کې په څه دفعو باندې ایمان راوړې او په څه نه راوړې. نو چې په څه د ایمان وي او په څه د نه وي، نو باقي به هم در وغورځولی شي او د کافرو په حساب کې به شمار شي. نو دا ټکی د خلکو 14 انې غلط دی چې پرېږده څه خو به وشي که نه. نه نه، زه به په ملک کې هغه شریعت بلو نه منم چې په ملک کې د خان او د نواب او د ارباب نه چې غلا یې کړي وي او لاس نشم غوڅولی، زه په هغه شریعت بل باندې تندر غورځوم، د هغې منلو ته تیار نه یم. ټیک شو؟ چې د سرمایهدار غل نه لاس نشم غوڅولی، نو زه به د غریب غل نه لاس غوڅ نه کړم. چې سرمایهدار زناکار زه سنګسارولی نشم، زه به غریب زناکار سنګسار نه کړم. چې سرمایهدار زناکار زه په درو نشم والی، زه به غریب زناکار په درو نه وام. قانون د غریب او د امیر دپاره یو شان دی، که شته پکې فرق؟ کم شی چې قانوني هغه د غریب او د امیر دپاره یو شان. که بادشاه د وخت زنا وکړه هم به پې حد جاری کیږي، او که ملنګ د وخت زنا وکړه هم به پې حد جاری. د حضرت عمر زوی، حضرت عمر امیر المؤمنین او په خپل زوی حد جاری کړو. که د بادشاه زوی زنا وکړه هم به پې حد جاری کیږي، او که د ګدا زوی زنا وکړه هم به پې حد جاری. شریعت بل دې ته و، شریعت بل دې ته نه وایي چې څه خو به وشي که چې خو به وشي که نه. ته د شریعت بل غم وړی. په ملک کې د پرون بجټ پاس شو، بجټ اعلان وشو، سرتاج خان نومې دی وزیر، چې وی ګورې داسې ټول ګډېږي، سترګې هم داسې داسې کېږي او دغه دغه کوي. سرتاج خان استاد بجټ پیش کو،
په بجټ کې وې چې سلورانه دوانې مسور ارزان کړه دوانې چڼو دال ارزان کړه او غوړیم چې ده روپای کیلو د کس شي ارزان کړه پلانې موکړو او تنخواګانې موم زیاتې کړې پرون به موریدل نوړو به خوشحال شوی چې یاره غوړي ارزان شو پریدې سار ماته چې غوړي خو جوړ ارزان شو مالا داسې ارزان شو چې پلام با غوړي ارزان شو ته د ارزانۍ خوبونه ګورې د آسماني قهر انتظار کوا غوړي ارزان شو اوړه ارزان شو یو پیسه نه دی ارزان یو پیسه ورشه دوایانې وګوره پرون دوایانې 30% ګرانې شو 30% که غلطی راځي چې منځو کې اوس لیسټونه درته په دکان کې وخه 10% دوایانې ګرانې شو نو ان شاء الله چې په بچی دي دستونه ولګي کنه دستونه اوم چې 800 روپۍ در سره نه نو د بچی دست بدیم نه بندي 10% دوایانې ګرانې شو چرته دی هغه هیلث منسټري چرته په بم لګېدلې ده او تباه شوه 30% دوایانې ګرانې سلورانې اوړه درته ارزان کړه 10% یې در باندې دوایي ګرانه کړه چې ښځه او لور او بچی کور ته بوځې ډاکټر ته نو کور به دې دا پلارم پې وراني ستا هغه نیکۍ نشي پوره کولی خدای به م په دې رنګ کې غرقۍ لګیا دی نو عزیزانو دا معامله بله ده معامله دا ده چې تاسو باندې د بني اسرائیل عذاب نازل دی بني اسرائیل 40 کاله په تیه مقام کې خدای را ایثار کړي ټوله شپه به مزل وکړو ټوله شپه سهار به چې راپاڅېد نو ملته به و چې کوم ځای نه به روان شوي 43 کاله مونږ مزل وکړو په پاکستان کې او ملته یو چې کوم ځای نه روان شوي وړاندې شوي یی موجوده حکومت خو تاسو ټول په خوښې جوړ کړی که نه ستاسو خوښ او داسې خوښو دا ممبران چې ته ګیر چا پیر به کېدی ګیر چا دلته یو هلک دی دی بالا ماڼۍ کې بله ورځ راغی یاره جي کار مې نشته چېرته نوکري به نه ما څه نوکري مالته به مې هم لیدې چې په ډاټسن کې به سور وي او پولنګ سټیشن له به دې خلک رسول به دې ویلې او مالا چې چاله دې پولنګ سټیشن له خلک رسول هغه سړی نن وزیر دی ولې نه ورځې ورشه وی جي هغه ته مونږ څوک پرېږدي مال پلار دی هسې مړ دی بیا مور ورواله چې نکاح ورسره وتړي مور دی ورواله نن دا قهر پتا نازل دی چې تاسو منتخب کړیو هغه نن په کرسو ناست دي او حکومت یې په لاس کې دی نږدې ورتلی شئ دا بل قهر دی چې الله په تاسو نازل کړی